د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کړکېچونه او پایلې یې د افغان سوداګرۍ په وړاندې نوی څپرکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کلونو راهیسې د نورو اړیکو ترڅنګ د میلیارډونو ډالرو په کچه صادرات او واردات هغه څه و چې دواړه هیوادونه یې تر بل هر ګاونډي سره نږدې کړي وو. افغانستان ته له پاکستان هر کال د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات او د شاوخوا 800 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کېدل. خو د ترانزیټي لارو په برخه کې بیا پاکستاني لوري تل د کابل په وړاندې خنډونه جوړ کړي او وخت ناوخته یې په بیلابیلو پلمو د افغانستان ترانزیټي لارې تړلې چې وروستی ځل یې شاوخوا 1.5 میاشت په پوره کېدو ده. خو دا ځل له کابو 18 لسیزو وروسته افغان حکومت د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې پرېکنده دریځ نیولی او پاکستاني لوري سره یې هر ډول راکړه ورکړه په بشپړه توګه درولې ده. دا د پاکستان د سرخار یعنی اسلام آباد تر ټولو لویه رسنۍ منډي ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې له افغان سوداګرۍ بندېدو سره پاکستان چې له پخوا یې اقتصاد په ټپه ولاړ او میلیاردونه پوروړی دی، د توکو بیې یې تر بل هر وخت ډېرې لوړې شوي او اقتصاد یې لا کمزوری شوی دی. انار اور انگور کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. چند روز د آج نیوز په نوم یوې پاکستاني رسنۍ څو ورځې وړاندې یو راپور خپر کړی چې پکې یې ویلي و چې اسلام آباد یوازې د دغه سوداګرۍ له درېدو وروسته 14 بیلیونه پاکستاني کلداري زیان لیدلی. एक महीने से जो नुकसान हुआ है له یوې میاشتې راهیسې پاکستان ته د 14 بیلیونه کلدارو په ارزښت زیان اوښتی او دا ټول د حکومت د غلطو پالیسیو له امله کله لارې تړي او کله یې خلاصوي. له وروستیو کلو راهیسې پاکستان د افغانستان مارکیټ 15 سلنه له لاسه ورکړی. % जो افغان مارکیټ है वो पाकिस्तान को चुका है. د پاکستان دغو غلطو سیاستونو له امله هر کال افغان سوداګرو او عامو خلکو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. خو دا ځل بیا کیسه بدله ښکاري. دا ځل د پاکستان له لوري د لارې بندېدلو په یاد هیواد کې د خلکو غوسې راپارولې او عام خلک یې وایي حکومت یې په اقتصادي سیاستونو کې پاتې راغلی. دا پیاز مخکې چې کومونه دا په 300-350 روپۍ دړۍ وو. دا د افغانستان د بارډر د بندش د وجې چې کوم دی د بندېدو د وجې چې کوم دی نو دا مخکې په 400-350 روپۍ دړۍ به ملاوېده. اوس چې کوم دی دا 1000 روپو ته رسېدلو. आज ये मैं अनार खरीदने आया हूँ तो पहले ये सीजन نن زه د انار اخیستلو ته راغلم. دلته انار په 200 پلورل کېدل خو اوس یې قیمتونه تر 500 او 600 رسیدلي دي. आप देख रहे हैं ये आज पूछा है तो 500 और 600 रुपया हो गया है. इनके पहले की निस्बत دلته قیمتونه 2 برابر شوي دي او هټیوال یې لامل د لارو بندېدل یادوي. होने की वजह से डबल रेट हुए हैं. हम तो मंडी से موږ خو له لوی ځایونو میوې په لوړ قیمت راوړو نو څنګه یې په کم قیمت وپلورو؟ تر څو چې لارې نه وي خلاصې شوي موږ په کم قیمت میوې نشو پلورلی. छूट नहीं दे सकते. پاکستان کې هغه کارخونې چې تر ډیره له افغانستان یاد هیواد ته د کاني توکو پر وارداتو متکي وي په ټپه درېدلې دي. کما تاوان چې موږ ته را رسیږي د دې 2 چنده پاکستان ته رسیږي. پاکستان زموږ سره د کال 1.5 میلیارډ کم 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې واردات لري. دا واردات ټول ودرېدل. موږ 800 میلیونه دوی ته صادرات لرو چې په دې کې اکثره معدن دی او هغه معدن د دوی په فابریکو کې مصرفيږي. اوس یې هغه فابریکې مودرېدلې. افغانستان له پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدلو په دریځ کلک ولاړ دی. د چارواکو په خبره اسلام آباد کا کابل سره سوداګري کوي باید اوږدمهاله تضمین ورکړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس یې هم تړلي دي. لتجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دواړو هیوادونو تجاران او صنعتکاران یې متضرر کړي دي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. خو پوښتنه دا ده چې د لارو بندېدو او پاکستاني رژیم سره د سوداګرۍ تر درېدلو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ بعد از مسدود شدن گذرگاه‌ها با کشور پاکستان ما از مسیرهای مختلف دیگری که قبلا هم تجارت داشتیم تمرکز بیشتر کردیم تا
صادرات و واردات ما افزایش پیدا بکنه. خوشبختانه ما فعلا از بندر چابهار تجارت ما با کشور هندوستان، کشورهای عربی و دیگر کشورها ادامه دارد و همچنان از راههای کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان نیز به آسیای میانه و به اروپا صادرات داریم و هیچ نوع مشکل فعلا الحمدلله در بخش صادرات و واردات ما نداریم. منګه د بدیلو لارو په ارتباط باندې په وارداتو باندې خصوصا په ترانزیت کې کوم مشکل نه لرو. اوس هم په منظم شکل د ایران او د شمال نه زموږ مالونه راځي. تاسو یې ډېر کم مالونه په بازار کې چې هغه د پاکستان نه راتله لکه وریجې او دوا او سیمټ او دې کې به یو څه جګوالی راغلی، مګر په آینده کې انشاءالله دا بیرته خپل نورمال حالت ته راځي. له پاکستاني رژیم سره د لارو بندیدو افغانستان لپاره د سوداګرۍ نوی څپرکی پرانیستی دی. د افغاني توکو صادرات اوس تر پاکستانه نه دي محدود، بلکې اسلامي امارت او سوداګرو ایران، هند او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د صادراتو نوې لارې موندلې او په یادو لورو صادرات تر بل هر وخت زیات شوي دي. چې موږ مجبور شولو چې په بدیلو لارو کار وکړو. اوس هم د ایران د لارې نه، د مرکزي اسیا د لارې نه، د ترکیې د لارې نه او حتی د شمال د چین د لارې نه، قزاقستان او قرغیزستان د لارې نه موږ د چین سره خپل سوداګري او هم د هوایي کوریدور د لارې نه په بدیلو لارو فکر شوی دی. د صادراتو په ارتباط چې موږ د تازه میوې، د انارو او د مڼو وخت هغه هم د ایران سره او د ازبکستان سره په دې ارتباط باندې منظم په تماس کې یو. هغه لارې جوړې دي. چابهار د لارې نه زموږ مالونه ځي هندوستان ته او همدارنګه هندي مالونه راځي افغانستان ته. د دې نه چې پاکستان سره تجارتي اړیکې بنده شوی ده او افغان تجاران فلحال خو د موږ د ګاونډي هیوادو لکه ازبکستان، ایران او ترکمنستان لارې نه خپل تجارت د آسیا میانه او د ایران لخوا په عربی ملکو لخوا غزولی ده. فعلا زیادتر مردم ما با قزاقستان داره، با ایران داره، با چین دارن، با ژاپن دارن و چیزای ضرورت میشه از این طریقا میخواین و تقریبا اکثر تاجرای ما که دمیج سرمایه گذاری کردن فابریکای ساختن که ما را از گرفت اموال خارجی دست ما را بگیرن، در وطن خود تولید داشته باشه تا وطن ما آباد شود. افغان سوداګر د اسلامي امارت د هغې پریکړې چې له مخې پاکستان سره سوداګري درېدلې پراخ هرکلی کوي او د خپله پخوانۍ غوښتنه ګڼي. په دا ارتباط باندې امارت اسلامي تصمیم ونیو چې تر څو موږ ته ګارنټي را نکړل شي او تضمین بین‌المللي را نکړل شي چې دا لاره به مطابق د قانون د بین‌المللي او تجارت باندې ترانزیت پې کېږي او تجارت پې کېږي، موږ د تجارت بندو په بدیلو لارو باید کار وکړو. هغه هم سکتور خصوصي استقبال کړه او سکتور خصوصي د دې شاته ودرېدل او دا د سکتور خصوصي پخوانی پیشنهاد هم و چې که موږ ته دوی داسې په شرط باندې لاره راکوي نو په شرط لاره موږ ناخلو، موږ ته په بین‌المللي اصولو راکړل شي. امارت پرېکړه چې کړې ده د تاجرانو په مشورې کړې ده، دا تنها نه دی، تاجران هم په دې کې موافقې ته رسېدلی چې تر کله پورې دغه ستونزه هر وخت چې د موږ تجارو مال په کراچي بندر کې یا په د نورو ولایتو کې په پاکستان کې بندیز باندې لګیږي او وخت موسم چې د هغه موږ ته کار نه ورکوي. او خو بیا اقتصادي شنونکي هم دا پریکړه د افغانستان ملي تولیداتو په ګټه بولي. دوی وایي اسلام آباد د افغان صنعت د پرمختګ په وړاندې تل ستونزې جوړې کړي. لکه څنګه چې پاکستان په هر ډګر کې اعتبار له لاسه ورکړی، نړیواله کچه باندې دید و بې اعتباره دي، همداسې داخل د هیواد کې کړکېچونه، مشکلات اوج ته رسېدلي، ګاونډیانو سره ښه تعاملات، ښې اړیکې نه لري. داسې په دغونه اقتصادي ستونزو کې بیا داسې یو فشار په ولس راوړي، دا یو انزوا ده، دا یو بحران دی چې پاکستان ورسره مخ کېدونکی دی. هغه د مخ دی چې یعنې هغه به یې ډېرې خرابې پایلې چې سیاسي شنونکي بیا د پاکستاني رژیم له لوري د لارې بندېدلو تر شا د یاد هیواد کورني سیاسي کړکېچونه یادوي. خو په خبره یې دې پریکړه اسلام آباد له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی دی. په دغه تصمیم نیونه کې د پوج او د استخباراتو ترمنځ ټکر موجود ده. هغه لوری چې پوج ده
هغوی دغه لارې وتړلې چې استخبارات یې په مخالفت کې ول. اوس کله چې پاکستاني لوري پوځ دغه لارې وتړلې هغوی څه ترلاسه نه کړل. یعنې د استخباراتو داعیه په د قدرت په ویش کې قوي سوې ده. استخباراتو ویلي چې هغوی د هند په وړاندې پالیسي جوړوي. کله چې دا لارې وتړل سوې اسلامي امارت او د هند ترمنځ روابط فراخ سو چې هغوی په کور دننه پر پوځ باندې دا فشار واردولی سي چې دا کړنه د تاسو له وجې نه رامنځته سوله. د یادولو ده چې له پاکستان سره د لارو تر بندېدلو وروسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت اقتصادي سفرونه او د سوداګرو ستونزو د حل لپاره بدیلې لارې افغانستان کې اقتصادي حالت نورمال ساتلی.